زمونږ په معاشره کې ډېر داسې خلک ما وکتله، کله هم چې په مشکلات راشي د ده نه لاره ګودره خطا شي، دې نا امیدۍ طرف ته لاړ شي، همدغه سوچ کوي چې مستقبل کې ما ته نه ښکاري چې زه به بیا په خپو باندې ودرېږم او ماله به الله تعالی عزت راکړي. دغه نا امیدي دې ناکامۍ طرف ته بوځي، حتی تر دې پورې چې دې د ټینشن او د ډپریشن ښکار جوړ شي. په دې خبره ځان پوهه کا، کله هم چې په انسان باندې مشکلات راشي، الله تعالی د په ژوند کې تغییر راولي، د په ژوند کې بدلون راولي، الله تعالی ولا ډېر صبر کوي د دغه طوفان نه بعد دا کوم مشکلات چې په درازي. په دې خبره ځان پوهه کا، څومره هم خلک چې کامیابی طرف ته تللی دی د په ژوند کې به مشکلات راغلي، هغه مشکلاتو نه بعد به الله تعالی دې بیا کامیابی طرف ته بوتلی وي، د په ژوند کې بدلون راوستی وي، چرې به هم نه ناامیده کېږي. کله چې مشکلات راغله په دې خبره پوهه شه چې الله تعالی زما په ژوند کې څه نوې څیز راکوونکی دی، زما په ژوند کې بدلون راځي، فایټ به کې د حالاتو سره، انتظار به کې، په دغه وخت کې به سترګې او غوږونه کلاو ساتې، تا ته به مختلف موقع میلاویږي، مختلف اوازونه به تا ته کېږي، خو په دغه ټایم کې به ته ځان ویښ ساتې، فریاد به نه کې، جړا به نه کې. د دې مشکلاتو سره زما ډېره پخوانۍ یارانه ده، ځکه چې زه یې ډېر په کم عمر کې رانیولې وم او د دې سره ما دومره فایټ کړی دی چې هغه وخت کې داسې څوک هم نه چې ما ته نصیحت کړی و، خو ما به همت نه بایللو. نو زما اوس دومره ایکسپیرینس وشو، زما دومره تجربه وشوه، کله هم چې ما ته یو مشکل راپېښ شي زه په هغې باندې خوشحاله شم، زه په هغې شکر وباسم او دغه محسوسوم چې الله تعالی زما په ژوند کې څه بدلون راولي او دغه بدلون همیشه دپاره مثبت وي، د کامیابۍ وي. یریږم په ژوند کې همیشه دپاره چې په یو ځای کې کښېنې، د خلکو خبرې اوره، خو کې به خپله د هر انسان خبره به ته نه اورې، په هغې باندې به غور کې، فکر به کې، فایټ به په خپله باندې کې، د مشکلاتو سره به جنګېږې، هار به نه منې، که هار دې بایللو په یو حالات باندې به هم هار نه منې، که هر څومره سخت حالات په تا باندې راشي، یقین وکړه همدغه تاسو چې نن په مشکلاتو کې یې، سبا به د یو چا دپاره تاسو موټیویشن ورکوئ، تاسو به د هغوی دپاره انسپیریشن یې، همدا به هم ویې وته چې یو ورځ دا وخت په ما هم راغلی و، ما د حالاتو سره فایټ وکړو. نو دغه موټیویشن ته په خپله د خلکو دپاره جوړ شه، د خپلو حالاتو سره فایټ وکړه، الله تعالی دې ژوند بدلوي، ځکه مشکلات راځي د دې دپاره. کله چې یو زول طوفان باران ډېر زیات تیز وي او خلکو ته داسې ښکاري چې یاره تیارې دي او غړزا ده او موږ ته نه ښکاري چې یاره به څه څه به کېږي زموږ سره، سهار چې بیا موږ راپاسو، هغه ګنده نالۍ چې د یو کال، د یو نیم کال، د شپږو میاشتو پای کې ګن پروت وي، هغه نالۍ صفا سوتره پرته وي، هغه لارې کوڅې زموږ صفا سوتره پرتې وي. نو طوفان چې کله زموږ په ژوند کې راځي، نو دا موږ ته اسانتیا پیدا کوي، موږ ته لارې صفا کوي او د کمې پورې چې تللی شي د هغې پورې بیا ځه، الله تعالی به درله نورې لارې ښیي. همیشه دپاره کوشش کوه چې د حالاتو سره فایټ کوې، د حالاتو نه به نه یارېږي، چې په حالاتو باندې ته ورسورې، حالات به په ځان باندې نه راسورې. یو جهان